السلام علیکم ملګرو. افغانستان فرست ټیم او افغانستان اے ټیم دوه کپتانانو حشمت الله شاهدي صاحب او شاهد الله کمال صاحب ټاسونه پرون ګټلی او بیټینګ یې نیوزیلند ته ورکړی دی او هغه عمان ته بیټینګ ورکړی دی. په کوم اساس باندې دوی بیټینګ ورکوي؟ دویم بیټینګ خو ډېر زیات سخت دی. دویم بیټینګ ښه چیسینګ ښه ټیمونه نشي کولی چیسینګ نه هېرېږي. اولنی بیټینګ کوي، په اولني بیټینګ کې پرشر نه وي. حشمت الله شاهدي صاحب ټاس وګټو، همدغه ځینې موږ ویل چې افغانستان ټیم ډېره غلطه فیصله وکړه. حشمت الله شاهدي صاحب ډېره غلطه فیصله وکړه چې ټاس یې وګټو بیټینګ نیوزیلند ته ورکړو، ولې چې نیوزیلند خو ډېر ښه ټیم دی او بل افغانستان الریډي بالینګ مضبوط دی چې افغانستان 220 سکور پورې کړی وی، نیوزیلند ته دغه سکور نشي پوره کولی. خو افغانستان د خپله لاسه لوبه راواغسته او نیوزیلند ته په لمن کې ور واچوه چې دا وایه تاسو وګټله. که هغې نه وروسته بیا وګورو فیلډینګ ډېر زیات خراب شوی دی. 15 کیچونه 4 کیچونه ډراپ شوي دي. که دغه کیچونه نه وی ډراپ شوي او 200 سکور نیوزیلند کړی وی نو بیا هم افغانستان 200 سکور نشي کولی. افغانستان ټول ټیم په 109 سکور باندې وشو. افغانستان په 109 سکور باندې میچ ویلو. ډېره غلطه فیصله وکړه او ډېره غلطه لوبه افغانستان وکړه. که د انګلند خلاف موږ لوبې ته وګورو بهترین پرفارم یې شو کړو، او که دلته موږ وګورو داسې یو لوبه یې وکړه لکه کینیا ټیم چې کوي، چاینا ټیم چې کوي، داسې کم بیکاره ټیم چې کوي. 15 اورونو کې افغانستان ټیم ټول ټیم اوټ شو. خپل نیټ ځان ډېر زیات خراب کړو. دغه پوینټس ټیبل تاسو ته ښکاري افغانستان نهم نمبر ته د شپږم نمبر ته یکدم په دغه باندې لاړو. کم از کم چې د اورونو لوبه ولې نو نهم نمبر ته افغانستان ټیم نه تللی، په اووم نمبر کې افغانستان ټیم پاتې وی، ځکه چې افغانستان ټیم به پوره اورونو لوبه ولې او څه کم از کم یو 150 سکور باندې میچ ویللی وی. نو په غټ شکست سره افغانستان دغه میچ ویل. افغانستان اے او عمان اے ټیم ته هلته هم شاهد الله کمال ټاس ګټلی، بیټینګ یې ورکړی، 153 سکور عمان ټیم ټول ټیم کړی. حضرت الله زازی، شهزاد محمدي، شاهد الله کمال ټول پکې زیاتره پکې هغه پلیران دي چې یاره هغوی انټرنیشنل کرکټ لوبه ویلې د افغانستان انټرنیشنل کرکټ پلیران دي او هغوی دغه سکور نه دي پوره کړي. چا پکې 100 چا پکې 22 چا پکې 15 سکور کړي، د هغې نه بره سکور پکې چاندي کړي. او قیس احمد پکې لا بیا ښه سکور کړي دي، تقریبا 40-15 سکور یې کړي دي په 100 بالونو باندې. هغه پکې دغه ښه پرفارم شو کړی دی. نو هلته هم هغې میچ بایللی دی او دلته هم دوی میچ بایللی دی، ټاسونه ګټلي دي او بیټینګ یې ورکړی دی. نو دغه ټاس ګټل او بیټینګ ورکول دغه ډېره غلطه فیصله ده نن سبا، ځکه چې که وکټ ډېره زیاته سخته وي او ته پوهېږي چې زه ټول ټیم زه بل ټیم په 180 سکور باندې راغونډولی شم، نو بیا سیده خو که نه دغه نه نو په اول بیټینګ کول پکار دي. په اولني بیټینګ کې د داسې ټیمونو دپاره لکه افغانستان ټیم دوی ته پرشر نه وي او دوی یو ښه هدف ورکولی شي. بل د افغانستان سپین بالینګ مضبوط دی، نیوزیلند ټیم دغه سکور نشي پوره کولی. نو دغه د دوه میچونو څخه سکور کارډ او غلطیانې چې حشمت الله شاهدي صاحب ټاس وګټو، بیټینګ یې ورکړو او افغانستان مس فیلډ کړی په دغې وجه باندې میچ بایللی دی او افغانستان بیټینګ کې هم ناکام شو. مطلب په درې شعبو کې افغانستان په بالینګ کې، په بیټینګ کې، په فیلډینګ کې درې شعبو کې ناکام. نو دغه د افغانستان او د عمان او د افغانستان او د نیوزیلند د میچ سکور کارډ تاسو سره شریک کړه. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج د سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ولرئ. د الله په امان.